سلامونه د غږ نیوز ګرانو کتونکو په پروګرام پریس کانفرنس کې درته هرکلی وایم. نن په پریس کانفرنس کې ډیر لوی خدایي خدمتګار سماجي ورکر او سیاسي کارکون ښاغلی معراج محمد کاکا میلمه دی. معراج صاحب د ډیر وخت نه د خدای د مخلوق خدمت چې کوم دی نه هغه کوي او د دې بېوزله ولس په خدمت کې شپه ورځ لګیایي، منډې تړلې وهي. کله چې هم د خدمت څه موقع راغلې ده نو معراج صاحب د ټولو نه په وړاندې صف کې یوه داسې موقع د لاس نه معراج صاحب تر اوسه پورې نه ده ورکړې. د ډېر وخت نه هغو دغه سیاسي هلې ځلې کوي، دغه سماجي ډېر زیات اکټیو دي، هغو خپل کار کوي. نو موږ غوښتله چې نن د معراج صاحب سره د هغو سره یو څو خبرې وکړو چې تاسو ته د هغو د کار او زیار ډکې خبرې در ورسوو. معراج صاحب تاسو ته موږ په خپل پروګرام پریس کانفرنس کې هرکلی وایو. الله دې خوشحاله که، الله دې خوشحاله که. کاکا که په لنډو الفاظو کې راته ووایي، تاسو د ډېر وخت نه د خدای د مخلوق خدمت کوئ، مختلف مریضانو له د علاج هغه ورکوئ، مختلفو غریبانانو له د هغو د چولۍ بلولو کوشش چې کوم دی هغه کوئ. ستاسو سره په دې منډو تړلو کې ستاسو د ګروپ نور څه ممبر څوک کشان شته که نه، دا تاسو په خپل سرمندۍ کې یوازې کوئ؟ دا خو ون مین پراجیکټ دی او الله فضل کړی دی. دومره مشهور شویم چې غره ته ځمه خلک لاس میلاوهي، زه په هغې تنګېږم. که ښاري ته ځم خلک تنګېږم. ولې چې زه ځان له سر نه اخلم. رب نه مې سوال کړی ربه زما اعتبار وساتې، ربه زما اعتبار وساتې. پیسه چې کم دا دی چې زما بلکل نه لګي، چې لګېدی ما تا ته دا جرسي وخوه چې دې 26 سال شوي دي او ما په 4.5 روپۍ اخیستې ده او نن هم هغه جرسي ده. کاکا تاسو ووایي چې دا زه ټول په یو سر باندې کوم. که تاسو ځان سره داسې ګروپ کې نور کسان واخلئ نو ښه به نه وه داسې چې هغو ستاسو سره ټریننګ کړی وی، که فرض که خدای مکړه تاسو سبا له نه یئ نو چې هغو بیا دا پراجیکټ چې کوم دی هغه په مخ کې بوځي او دغه د خدای د مخلوق خدمت کوي، دا به ډېره ښه نه وه؟ ښه به وه، ښه به وه، ډېره به ښه وه جي. خو فلحال زه دومره مجبوره یم چې زه زما یو دوست چې کوم دی ما خپل کور هم په دوا خرڅ کړی او بیا زما دوست ما له کور راکړی دی چې څه مناسب کرایه زه ورکوم. هغه وړوکي کور کې ما سره ویلچیرې دي، زما په کور کې ځای نشته چې ویلچیر کېدم. نو چې کله چاته ویلچیر په کار شي په هغې زما پبلیکسټي نشته، معراج ټرسټ پې نه لیکم. نو یو ته دا ویلچیر سنبال که مریض به راشي وربکم، بل ته دا به ورکم. نو زما سره د میلمه د کېناستو ځای نشته. نن چې ته راغلې زما سره د میلمه د کېناستو ځای نشته، د ګاونډیانو په دیره کې مې کېنولی. خو چې زما مریض دي د هغه مزې دي. وایه څنګه چې ګرمي او دا مریض ډاکټر د طرف نه ډسچارج وي خو دوایانو د خدمت وي. نو چې ګرمي دا زه په یخ ځای کې ساتم او چې یخ ځای کې نو سیند په غاړه باندې ته ښکلی تمبو لګوم او دا مریض په هغې کې ناستي. تاسو خبره وکړه دغه مریض تاسو چې علاج کوئ یا د نورې منډې چې وایي د دغې دپاره تاسو د وسایل د کوم طرفه ورته برابروئ؟ تاسو سره داسې څه انجوګانې در سره مدد کوي که نه، داسې څه خلک که څه چندې په ترو باندې که څنګه؟ زه په لنډو الفاظو کې وایم چې د حاضر مدین د حیدرایي ډاکټر یو بچی ما ته راوست چې ته راشه دا بچی چې دی په د های انټي بایوټیک لګي، په 1000 روپۍ ورځ لګي. دکې دا مرض دی چې د چمړې نه لاندې پیپ جمع کېږي، نو جمع کېږي. اته موږ په سرنجونو راکاږو خو چې هغه تش شي سبا هغه بیا ډکېږي. دا په دې نه کېږي چې په ده باندې موږ های انټي بایوټیک دغه استعمال کو، دا دننه به جراثیم ختم شي. ما زما ټیکه قبوله شوه، زه لاړ شم سټور مخکې ودرېږم. خدای وبخښه دومره پیسې په کار دی هله راوړه چې دغه چټ او دغه دوایانې دي او دغه مریض دی چې هغه مریض ته ورسوم. چې خلک پیسې راوړي چې 10 روپۍ پیسې راکېږي، زه یم نه بس بس بس. ولې زه سبا بیا دې مریض له دوایانې وړم. تاسو لکه مطلب دا شو چې چندې کوئ. بله خبره دا ده
چې تاسو خبره وکړه نو تاسو د کم خدمت چې کوئ دا د علاقې پورې محدود کوئ که نه تاسو سره لاندې نور هم داسې دغه شته چې په نورو علاقو کې هم تاسو خلکو له دغه سهولیات ورکوئ که څوک بیمار یا بله څه مسله چې ده هر ځای کې داسې کوم جي بل په یو علاقه ماته پته ولګېده چې د غریب کور سوی دی نو موږ زیات توجه هغې له هم ورکوو چې چا کورونه وسوځي زه لاړ شم او د یو جومات مخکې کښېنم او هغه دومره سامان راوچلی چې بهترسه نو هغه سامانونه زه ګاډي ډک کړم او دا ویسم نو هغه سړی راته څه وایي معراجه ما وی په دې کمیس کې پاتې شوی یم ما راشه دستخط وکړه چې لاړ شم او تعالی زه دا کمیس را پیدا کړم داسې تاسو کوئ چې داسې دلته کې زموږ ډېر غریب خلک دي چې د هغو داسې وس دس نه رسېږي چې په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي نو داسې تاسو کوئ چې داسې بېوسه ماشومان چې کوم دی نه هغه تاسو یا په سکول کې داخل کړي یا داخلوي جی 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 دا خو زما ډېر دا کار دی که نه جی بل یو افیسر سره میلاوېدم نو ما په سترګې خوږېدې چې ما کاته د افسر چې کوم دی اوس ما ته ګوري څه رنګ جی جی کوي چې ما معلومات وکړو دا افسر اوس وایي چې را معراج دې ځای نه لاړې ولې چې په دې افسر باندې تعلیم ما کړو نو هغه وایي که دته اوس پته ولګېده چې زه دومره غریب یم چې معراج په ما تعلیم کړو نو زما د افسري به خرابه شي نو زما اوس هم ماشاءالله ماشاءالله چې چېرته ما ته پته لګي چې دا بچی بغیر تعلیم نه دی بغیر علم نه دی د خرچې نه ناست دی د چیشي نه ناست دی نو د هغو سره زه تعاون کوم او تاسو به لږ ساعت وروستو زما سره لاړ شئ دغه ځای کې یو بچی دی په نهم کې چې هغه خپې ماتې شوي دي د هغه سهولت به وینئ او د هغو غریبي به وینئ او د هغه پټي تصویر به هم په دې کې ورکړي کاکا تاسو خو خبره وکړه چې په خپله باندې تاسو د کرایې په کور کې اوسېږئ یو دوست کور درکړلی تاسو د خلکو دپاره ډېر زیاتې منډې ووهلې په خلکو تعلیمونه وکړل خلکو له کورونه آباد کړل داسې نه محسوسوو چې ځان له هم څه کړی وی ځان له خو مې دا وکړو که نه چې بچو مې تعلیمونه وکړو دا رب پې وکړو زه مطمئن شوم بل دا ده چې ځان خپل بدن چې دی زمونږ دا بدن کې ملیان وایي چې د خاور نه جوړ دی زه ورته وایم چې دا رب العالمین پکې شګه هم میلاو کړې ده او څنګه زه هم په یو سیند کې یو لاش پروت دی دا اوبه هغه لاش ډېره مدت تېره شوه نه دا لاش د اوبو خوړین کو چې خوړین کړو دې سره په زوره به دا اوبه لګېدې او بیا به ترې نمي راښکه لګېدې او راښکه د دې لاش نه دا نمي ختم شوه چې لاش نه نمي ختم شوه بیا په دې غارمه ولګېدو او چې غارمه پې ولګېدو نه دې درزونه وکړو دې کې د نمي نه وه آیا دغه زما انسانیت ژوند دی زما ژوند دقه دی چې زه شمه بله کړمه تاسو چونکې د ډېر وخت نه په سیاستو کې او سیاسي هلې ځلې کوئ د بلها وخت نه اوس لنډو وختونو کې تاسو قومي اسمبلۍ سیټ هم چې کوم دی ولاړ الیکشن ورته کړی تاسو د ډېر وخت نه سیاسي هلې ځلې کوئ خو ستاسو تعلق د یوې سیاسي ګوند سره نه دی نو د دغې څه وجه کیدی شي که چېرې ستاسو د تعلق د یو سیاسي ګوند سره وی نو تاسو نه ګڼئ چې تاسو به د دې شته په نسبت باندې زیات خدمات د دې ولس کړو سیاسي ګوند سره خو ما پیدایشي تعلق و باچا خان چې هغه باچا خان مانګ ته ویلو چې خدای خدمت کوي بغیر لالچ بغیر احسان بغیر تمایي نه نو بس چا چې ما وکاته نو قصه څه ګډه وډه وه نو بس زه مرور پاتې شوی یم او ما چې ځان ته وکاته نو زه د عبدالستار ایدي بابا په نقش قدم باندې روان یم اوس عبدالستار ایدي بابا تاسو خبره وکړه چې زه مرور شوی یم یا تاسو مخکې د باچا خان بابا په لاره باندې روانه وئ نو هغه وخت کې خو څه سیاسي تحریک نه و یو قسمه پالټي خو نه وه اخو یو تحریک و هم د خدای د مخلوق خدمت فی کوو نو تاسو د هغو نه خفه شوي که نه اوس چې کوم د هغو په نوم باندې سیاسي ډله ده د هغې نه خفه شوي نو د دوی نه خفه یو که نه جي هغه بابا چې څه ویلو هغه د سرو زرو یو جواهراتو غرو
او اوس چې اینو نه ټوله دکاندارۍ ډک پروګرام روان دی. زه خو دکاندار نه یم، زه خو عبادت ګزار یم. د باچا خان فلسفه د عبادت نه ډکه ده او دا اوسنی پروګرام چې دی دا د دکاندارۍ نه ډکه ده. تاسو دا ګڼئ چې لکه دې وجې نه تاسو په سیاسي ګوند کې نه یئ چې تاسو که چېرته وی نو بیا به تاسو محدود وئ او دومره اوس چې تاسو څومره منډه وایي د دې ولس دپاره د دې قام دپاره کوم خدمت چې کوئ نو دومره به بیا په هغې کې نشو کولی. نه جی انشاءالله تعالی هغې کې خو موږ ډېر څه کړي وو جي او روانو. باچا خان یو نور خدای پاک په دې دنیا باندې را پیدا کړو. نه پوهېږم چې دې را روان دغه ولې دی چې کوم دی دې ته ورسېدو چې هغه مریدان لاړو او په نورو پالټو کې او په نورو دغه کې رخته شو. تا په خپله سوچ وکړئ دا د هغه باچا خان فلسفه نه ده. ما ته مور بي بي زوی ویلي وو زه د سپندیار د لوبه ملګری یم. زه د باچا خان د مور بي بي زوی راته ویلی و، ولی خان بابا راته زوی ویلی و او ما ولی خان او مور بی بی ناست یو او نواز شریف را سره ناست دی. نواز شریف وی چې دا څوک ناست دی تاسو ډېر پې منئ. نو هغه وی دا زموږ زوی دی. وی سپندیار وی نه دا د ټولو نه ګران زوی زموږ معراج دی. ستاسو ډېره زیاته تجربه ده د سیاست په فیلډ کې، تاسو د ډېر وخت نه یئ، دا د ږیرو سپینه شوه ویښته سپین شول. ستاسو په نظر کې زموږ د وطن د ولس ته هغه کم غټ مسایل دي چې ستاسو په نظر کې هغه دي ستاسو په مشاهده کې راغلي دي چې هغه مسایل تاسو په ګوته کې کومو مسایلو سره زموږ د ولس چې کوم دی نه هغه مخ دی؟ تعلیم غټه مسله موږ ته د تعلیم ده. تاسو خبر وکړه چې د تعلیم باندې هم خبر وشوه. اوس موږ چونکې راځو بیا دلته کې نور مسایلو طرف ته چې کوم دی نه هغه راځو. زمونږ په وطن کې د تعلیم سره سره یو بله غټه مسله د غربت هم ده. که موږ ګورو په وطن کې وسایل ډېر زیات دي خو په دې وسایلو باندې د یو څو کسانو قبضه ده او د هغو په لاس کې دي. نور زیات ولس چې کوم دی زموږ نو هغه ډېر بېوجله ژوند چې کوم دی هغه تېروي. بعضې زموږ د نه تعلیم یوه وجه دا هم کیدای شي چې زیاتره دلته کې علاقه کې غربت هم دی. خلک داسې کولی هم نشي چې هغه خپل بچي تعلیم یونیورسټیانو ته کالجونو ته ولیږي سکولونو ته، بلکې هغوی په ماشوموالي باندې ورکشاپونو ته یا هوټلو ته لږي مزدورۍ دپاره. نو تاسو د تعلیم د کموالي یا د نشوالي چې خلک خپل وړاندې نه لګي غربت یوه وجه ګڼئ که نه؟ بالکل 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 غربت زموږ نه دی که نه. غربت د دغه کسانو دی کم چې زما په اسمبلیانو کې ناست دي. دیو زما د وطن سره دغه نشته. د دوی شوق دوبۍ، انګلینډ، نیویارک هغه دی زما اوټ اخلي او هغه دی ته ځي. نو چې دیو هلته لاړ شي نو سړی خپل په کور کې نه کښېنئ نو آیا د هغه کور به څه ترقي وکړي که نه؟ نو که چېرې دا امینګان ام پی ایګان دوی چېرته خپل دی وطن ته وطن ووي نو غربت چېرته دی؟ بیا خو غربت نشته که نه جي. ډېره مننه معراج کاکا د موږ د وخت راکولو. کتونکو دا و زموږ د نن پروګرام پریس کانفرنس هم د روان بل پروګرامه پورې درنه اجازه طلم د الله په امان.